سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ درنو زده کوونکو، بیا هم د OPD اکاډمۍ انلاین زده کړو ته ښه راغلاست. خدای وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ او تر دې دمه به د صحت په کالیو کې پټ وئ. درنو زده کوونکو، د ریاضۍ ټولګی دی او د حساب برخه ده. موږ د حساب په برخه کې 2 لوستونه پای ته رسولي وو چې د حساب له تعریف څخه پیل شوي وو او په همدې توګه د اعدادو سمبولونو برخې باندې پای ته رسېدلي وو. نن زموږ د حساب په برخه کې دریم لوست دی. دریم لوست کې زموږ د نن درس موضوع چې کومه ده هغه د اعدادو ډولونه دي، یعنی په دغه برخه باندې غږیږو چې اعداد کوم ډولونه لري او په کومو برخو باندې ویشل شوي. یعنی دلته یو سوی تفاهم سره ونه شي چې مثلا تاسو تیر وځئ. یو موږ د اعدادو سیټ لرو یا اعدادو سیټونه چې کوم دي دا لرو، او یو هم د اعدادو ډولونه لرو چې دغه د اعدادو سیټ برخه چې کومه ده، اعدادو سیټونه دا ځان ته جلا برخه ده، لکه په هغې کې طبیعي عددونه، جفت او طاق عددونه، تام عددونه، مکمل عددونه یا کسري عددونه شامل دي. او یو هم د اعدادو ډولونه دي چې دا ځان ته، یعنی دا هم جلا برخه ده چې دا موږ په دې لوست کې زده کوو او وروسته له هغې ځو د اعدادو سیټونو باندې بحث کوو. نو لومړی موضوع چې باید زده کړو او تاسو باید ښه دقت ورته وکړئ، هغه د اصلي اعدادو ډول دی. یعنې څه مطلب مې دا دی چې لومړی برخه کې موږ څه زده کوو؟ الف برخه کې اصلي اعداد، چې اصلي اعداد کومو اعدادو ته ویل کېږي. تاسو کوم ځای کې ورسره مخامخ کېږئ یا پوښتنه درته پیدا کېږي چې اصلي اعداد یعنې څه؟ تعریف یا تشریح په دې ډول باندې ده: هغه اعدادو ته ویل کېږي چې یو مقدار او یا هم د اشیاو تعداد لپاره استعمال شي یا هم استعمالیږي. مطلب څه دی؟ مثلا تاسو اشیا په نظر کې نیسو، لکه تاسو د مثال په ډول بوره اخلئ. تاسو بوره د کیلو پر اساس اخلئ. نو که چیرې تاسو ووایئ چې 12 کیلو بوره راکړه، که نه، دلته د 12 چې کوم دي دغه اصلي عدد دی یا هم کارډینل نمبر چې کوم ورته وایي. یا هم موږ مثلا وایو چې 20 امپیره برق، نو دلته موږ برق اندازه کړو په د امپیر پر اساس، نو دلته 20 چې کوم دی دا یې اصلي عدد دی. یا هم مثلا موږ وایو چې 3 دانې دروازې، نو کله چې موږ وایو 3 دانې دروازې، نو دغه 3 چې کوم دی دا د دروازو لپاره اصلي تعداد مشخص کوي. نو هیله لرم اصلي اعدادو باندې په ښه ډول سره پوهېدلي وئ او دغه تشریح او نوټ هم چې کوم دی دا هم تاسو ځان سره لیکلی وي. راځو بلې برخې ته. ب ترتیبي اعداد. هغه اعدادو ته ویل کېږي چې د ترتیب او اشیاو د درجې ښودلو لپاره استعمال شي. مثلا مثلا دا تاسو که چیرې کوم ځای کې مخامخ شئ چې 3مه درجه جذر، لکه موږ د حساب په برخه کې د جذرونو په برخه کې جذرونه چې کله مطالعه کوو، نو زموږ یو موضوع څه ده؟ یو موضوع مو ده جذر. او جذر کې مثلا کېدای شي تاسو ورسره بلد هم وئ، لکه په دې ډول سره لکه دا 3مه درجه جذر دی. دلته چې کله موږ ووایو 3مه درجه جذر، نو دغه 3م مو چې کوم وویلو دا څه شو؟ دا هغه ترتیبي عدد شو. یا هم مثلا وایو چې اول، یا هم وایو چې دوهم، نو هغه چې هر څه لپاره استعمال شي. دلته که چیرې په دې ډول سره ولیکلی شي چې اول یا هم دوهم یا هم دریم، نو دا کوم اعداد دي؟ دا هم ترتیبي اعداد دي. هیله لرم دا برخه باندې هم پوهېدلي وئ. او آخري برخه چې د اعدادو ډولونو کې ده هغه توزیعي اعداد دي. توزیعي اعداد ګورئ کوم اعداد دي؟ لکه څرنګه چې د نوم څخه معلومیږي دا توزیع شوې بڼه لري او دا تکراري بڼه باندې راځي. ګورئ هغه اعداد ته ویل کېږي چې د اصلي اعدادو له تکرار څخه منځته راغلي وي. مثلا تاسو لکه ووایئ چې مثال په ډول وایئ چې یوه کتابچه هم راکړئ او یو قلم هم راکړئ. نو تاسو دلته ګورئ چې کله چې موږ وویل یو یا هم وویل 2 یا هم 3 نو دا څه شول؟ دا توزیعي اعداد شول. ولې؟ ځکه دا په تکراري بڼه منځته راغلي دي. نو هغه اعداد چې د اصلي اعدادو له تکرار څخه منځته راشي یا حاصل وي هغې ته کوم عدد ویل کېږي؟ توزیعي عدد ویل کېږي. هیله لرم چې د اعدادو ډولونه په ښه ډول سره زده کړي وي او دا برخه باندې هم په ښه ډول سره پوهېدلي وئ. 4م لوست کې چې زموږ راتلونکی لوست دی د اعدادو له سیټ برخې څخه خپل درس پیل کوو. مخکې له دې چې هغې برخې ته ورسېږو، تاسو
لومړی، دویم او دریم درس بیا هم ځان سره په ښه ډول سره تکرار کړئ تر څو څلورم درس ته په ښه ډول سره چمتو وئ. بیا هم ستاسو له لیدو او اورېدو څخه یوه نړۍ مننه.